بل عیب د دوی دا دی سبحان الله دې صورت ته دا منافقان یې داسې شرمولي دي که نه چې سړی ورته حیران شي. بعضو منافقانو به او دا یو کس نه و ډېرو په بعضو موقعو قسمونه خوړلي دي ویره که الله موږ له مال لاکو که نه نو موږ به څه کوو د الله په لار کې به یې لګوو دا به داسو دا په دې مجلس کې په خبرو کې ډېر تکړه دا منافقان منافق سړی په خبرو کې ډېر چالاکي او دا به راشي په سورت محمد کې او په سورت المنافقون کې دا نښه الله دوی ذکر کړې ده وایي دا ډېر چالاک دي وایي دا کم سړی چې د کار نه نو دی اکثر چالاکي هر وخت نه اکثر ځکه چې دا هغه خپل هغه کم کار چې نه کوي هغه یې په دې خبرو کې پټ کړی نو دوی به چالاکي کوله د رسول صلی په مجلس کې به ناست وي ارمان ارمان لکه د څه ارمان کې یاره بس چې الله سم مال لا کړی وی که نه او دا مجاهدین هم تیارولې او دا غذاګانې هم کولې د الله د خوږ نوم نظر شم جو الله پر رښتیا مالدار د امتحان د الله یې دي چې الله پکې دا خلک راښکاره کړي چې پته یې ولګي نو بیا یې د سره پته نه لګېده بیا نه هغه لوزونه او نه خبرې دا په دې مسلمانانو کې هم بعض ما داسې لیدلي دي چې داسې کښېني که نه نو خبرې ډېرې مزېدارې کوي دومره مزېدارې خبرې کوي چې مجلس پې ښه ګرمي خو چې کله عملي میدان راشي یاره وایي چې داسې او د لاسونه به وایي راوایي ټول علاقه باندې به دی نقشه واچي او چې بیا د کار ځای راشي بیا به تښتي دا چلونه به نه کوئ ښه که رښتینه یې او نیت دې صفایي نو خو صحیح ده بیا خو دله الله اجر درکوي که الله دله دا مال هم درنه کړي خو که زړه کې دې دغه خبرې نه وي نو هسې مسخرې مه کوئ هسې مجلسونه مه ګرموئ الله ته نه زموږ ضرورت شته نه ورته زموږ د دې مالونو ضرورت شته ومنهم من عاهد الله او بعض د دوی نه هغه څوک دي چې لوزې کړی د الله سره لئن اتانا من فضله که چرې راکو هغه موږ ته د خپل فضل نه راکو موږ ته مال لنصدقن به خامخا صدقه به کوو ولنکونن من الصالحین او خامخا شو به د نیکانو نه د دې نه مخکې د نیکانو نه کېږو نه که مال یې راکو بیا داسې خبره شو فلما آتاهم من فضله نو هر کله چې ورکو دوی ته د خپلې مهربانۍ نه مال یې وله ورکو بخیلو به نو بخل یې وکړو په هغې سره وتولوا واوړېدل د څه نه د خپلو خبرو نه وهم معرضون او دوی مخ اړوونکي دي هسې دلته یو ناشنا قصه الله زما ذهن ته راوسته کومه یې نه خو سې به تاسو سره یادوم چې لوز یې کړی بیا واپس شوی درې اسانه مې اتم کړ بارک الله فیک درې کسان په بني اسرائیلو کې یو گنجې یو ړوند ابل برګې مرض پې و او قصه ورته تاسو ته یاد ده که نه هغه دوو چې الله په احسان وکړو دوی غوښته بیا یې سوي او هغه یو چې مؤمن و دیندار و هغه سوي هغه قصه راته کومه نه هغه بیا ځان له واوره او موږ چې دی عام ورځو کې هغه تفصیلي بیان کړی دی انجام د دې سره ووتو فاعقبهم نفاقا في قلوبهم بس رستو راوستو الله په دوی پسې منافقت په زړونو د دوی کې الى یوم یلقونه تر هغه ورځې پورې چې ملاویږي به دوی د الله سره د دې د لاسه رب العالمین د دوی په زړونو کې منافقت واچو خی پکې پوخ کو د کم وخته پورې د قیامته پورې ولې بما اخلف الله ما وعدو په سبب د دې چې خلاف کړی دی دوی د الله نه د هغې چې وعده کړی و دوی د هغه سره وبما كانوا يكذبون او په دې وجه چې دوی به دروغ وي الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم
آیا نه دي پوه شوي دوی چې بېشکه الله پوهېږي په پټو خبرو د دوی او په جرګو د دوی؟ الله ته خو د هر څه پته ده. د دوی چې دروغو دا قسمونه خوري نو د دوی څه مطلب دی چې الله ته پته نشته. وان الله علام الغیوب، او یقینا الله ښه پوهېدونکی دی په غیبو باندې. اوس د دوی بل حال بیانوي. رسول صلی الله علیه وسلم اعلان کړی و چې چا سره صحیح راوړی ضرورت دی او سفر ډېر اوږد دی تبوک ته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره چې کور کې څه ټولې راوړي. عمر بن خطاب خپل نیم مال راوړی. عبدالرحمن بن عوف چې په هغه ورځ څومره مال لګولی و، عثمان بن عفان. الله اکبر. نږدې ورځو کې ما د عثمان بن عفان په سیرت کې دا خبره بیان کړې وه. ته دې کې ریکارډ خو نه کوې؟ دې په ځای د درس توجه کې بیا دا ریکارډینګ واوره، ښه به انشاءالله فایده مند وي. دا ستاسو د فایدې دپاره وی. نه دا درس خو هسې هم ریکارډ کېږي، نو ستاسو پکې فایده دې کې ده چې توجه زما طرف ته کوي، نو په خبره به انشاءالله ورسوي. ښه، عثمان بن عفان موږ د هغه په سیرت کې دا خبره ذکر کړې وه چې څو پیرې هغه جنت په دغه ورځ بیه کړ. منافقانو چې چل کو دوی ډډې لګولې د مسیح نبوي کې ناست دي. مطمئن خو هغوی دي چې ځي خو نه. ولې ځي نه؟ عذرونه بیان کړي دي او پیغمبر ته عذرونه قبول کړي دي او دوی خو چوټي شوي ده. ځکه چې دوی ته د جهاد او د دین ده او د څه عبادت ښکاري نه او نه دي له توجه. به ډډې لګولې ده لکه هغه واړه چې خوشحاله وي زموږ سبا چوټي ده او زموږ بره چوټي ده. خو چې چا به مال راوړو ډېر، نو دوی به وي یو بل سره وي دې ریاکار ته وګوره، او چې چا به لږ راوړو یو دوی به وي الله په دې څه کوي. سړی چې وي د الله په لاره کې مال لګوي بیا خو سم شی ولګوي. دا زموږ د زمانې د منافقانو خبرې هم دي. ورې په یوه کې دي نه پرېږدي، په یوه کې چې د سره نه لګي او د دین سره که نه، نو که ته سم وکړې تا سره نه لګي. که ته د اسمان راکته کړي او که د ځمکه به راکړي خو تا سره نه لګي. او که ته منظرې د بریتو نه ونیسې دوی به چې ګیدړ دې نیولی. لکه څنګه چې دغه ویلي و دا بجلیګر مولوي صاحب وی نه دي پرېږدي. که نیغ ځای وي د نیغاز وی دی او که ټیټ ځای وي د ټیټاز وی دی. اصل دغه تا سره لګي نه. مشکل دا دی، مشکل دا دی تا سره لګي. نو په دې کې یو صحابي ابو عقیل رضی الله عنه ډېر غریب صحابي و، هېڅ ورسره نه ډېر غریب و. نو هغې لاړ مزدوري وکړه او په دې مزدورۍ کې مزدوري هغه په هغه ورځو کې اکثر مزدورۍ کې به په دې مدینه کې دا کجوري چلېدې را چلېدې. کجوري ډېرې وړدې. نو یو صاع یا نیم صاع کجورو باندې یو روایت کې راځي چې د مزدوري وکړه د هغې نه تقریبا کیلو وړه یا کیلو کجوري جوړېږي. کیلو کجوري. نو رسول صلی الله علیه وسلم ناست دی په مسجد نبوي کې او دا ډېرې ولاړ دی د کجورو ده او څه د سامانونو دی او څه د دینارو د درهمو دی. په دې کې دیم په دې لینډ کې ولاړ دی او ځان یې پټو را پټو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ابو عقیل څه دې راوړي؟ د سترګو نه اوښکې روانې شو. یا رسول الله دا کجوري هغه ډېري ته ور واچوي. نو دوی وخندل وی الله ته اوس د دې کیلو کجورو د دې څه ضرورت دی چې الله په لار کې سړی مال لګوي، نو بیا خو سم مال لګول پکار دي. الله یې تراولی الذین یلمزون المطوعین. دا منافقان هغه کسان دي چې عیب لګوي په هغه کسانو چې په خپله خوښه ورکوي من المؤمنین د مؤمنانو نه فی الصدقات په صدقو ورکولو کې. دا څوک دي؟ دا چې په خپله خوښه لګیا دي دغه مالداره دي. دوی په هغوی پورې مسخرې کوي. المطوعین معنی هغه چې په خپلې خوښې سره ډېر مال ورکوي. والذین لا یجدون الا جهدهم، او هغه کسان چې نه مومي مګر محنت مزدوري خپله. فیسخرون منهم، نو ټوغې کوي دوی په هغوی پورې.
سخر الله منهم ټوغې به وکړي الله په دوی پورې. رب العالمین داسې غیرتي بادشاه دی، په خپلو ملګرو غیرت کوي چې کله منافقانو د هغه په ملګرو پورې وخندل مسخرې پورې وکړه، الله وایي ټوغې به زه په دوی پورې م وکړم. که الله دوی پورې څنګه ټوغې کوي د دې وضاحت من کم ذکر کړی په سورې بقره کې هغه اولني ایتونه واورئ. ولهم عذاب علیم، او د دوی دپاره دردناک عذاب دی. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، بخنه غواړي دوی لره او یا یې نه غواړي دوی لره، یا بخنه وغواړه دوی لره یا یې مه غواړه، یو شان دي. ان تستغفر لهم 70 مره، که بخنه وغواړي ته دوی لره او یا پیري فلن یغفر الله لهم، هیڅ چرې بخنه نه کوي الله دوی ته او یا پیري. نو دې ځکه اوس پیغمبر منع کړی شوی نه دی چې ته بخنه مه غواړه، خو څه ورته صرف ووایي چې الله یې بخي نه. ولې؟ ذلک بانهم کفروا بالله ورسوله، دا په دې وجه چې دوی کفر کړی دی په الله او په رسول د هغه. والله لا یهدي القوم الفاسقین، او الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته.